بسم الله الرحمن الرحیم پنځویشتمه سپاره د سورۃ دخان 34 نمبر آیت نا رکو آخرہ پوری 42 نمبر آیت پوری سلور درشم نمبر آیت نا 2 نمبر آیت پوری د رکو تر آخره پوری دا 25مه سپاره ده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن هؤلاء اللہ پاک فرمائی بے شکا دا خلق دا قیامت دم کیانی چکل ووری دین قیامت نا انکار کئی اوائی لَيَقُولُونَ خامخاد قیامت نا انکاریان خلق وائی ان ہیا ندیدا الا موتتنا الاولا مگر مڑکی دل زمونگا پا پھیل ازل
دا دنیا کی مڑکی دل دی دا بس آخرانه حالت تے نے انسان بس فنش ختم بس بیا دوبارہ ژوندی کی دل او قیامت او حساب کتاب او پل صراط او جنت او دوزخ دا نشته وي نعوذ بالله ان هي الا موتتنا الاولى ندهسهم الا موتتنا الاولى مگر مړکی دل زمونگا په پیل ازل دا په پیل ازل چې مړ شو دا بس د ژوند آخرنه حالت ته باس بس بیا ختم ورست بیا اسم نشته دی وی الکه دوباره را پورته کېدل دا باس بعد الموت نا ویدا نمنو وما نحن بمنشرین وما نحن او نیمونگا بمنشرین دوبارہ ژوندی کی دن کی دوبارہ را پورته کون کی دوبارہ را پورته کی دن کی نیو منشرین د اسم مفعول صیغه ده کم خلق چې راپورته کولې کیږي با موږ به دوباره د قبرونو نه ژوندي نه راپاسوي موږ به الله نه ژوندي کوي نه به مرا خوري بیا نشر نه مني نو چې نشر نه مني حشر به سو مني یو نشر دی یو حشر دی موږ وایو که نه حشر نشر نشر د قبر نه را خورېدو ته وایي را پاسېدو ته وایي دوباره ژوندي کېدو ته وایي او حشر د الله مخې ته جمع کېدو ته وایي حساب دپاره وبه وایي ورته زدم شو فأتو بآبائنا نو دا انکاریان خلق وایي که چرې تاسو او مسلمانانو فأتو بآبائنا نو راولی زمون پلار نکونا زمون پلاران نکونا را پاس ہوئی کنز جوندیک ان کنتم صادقین کچری تاسو رختینی ای پخپل دعوه کی بیا انتظار د کم خبر دے بس هم دا سات شابه کوي زمونږ پلار نیکونه را پاسوي زړو قبرونو نه چې تاسو وایئ چې نشر شته دی دوباره ژوندي کېدل شته دی دې ته به څه وی الله پاک فرمایي دې له لږ سوچ پکار دی سوچ د دې دا خبره بې سوچه بې سمجه ده لکه سوچو کې خپله به پوه شي اهم خیرن اللہ فرمائی دا خلق بہتر دی ام قوم تبعین کا قوم دا تبع بادشاہ بہترو دا دا مکی خلق پشان و شوقت و قوت کی زیادتی او که دا تبع بادشاہ دا یمن بادشاہ و تبع داغه قوم په طاقت او قوت او شان او شوکت کې زیات والذین من قبلهم او هغه کسان چې د دوی نه وړاندې اهلکناهم الله فرمای هلاک مونږه غوی هلاک تباہ و بربادم کم پس وجہ انہم کانو مجرمین بے شک وہ اغوی مجرمان نافرمان اغوی بدل ٹکی باندے ہلاک کریو چھ نافرمانو اغوی مرگ نباد دوبارہ ژوندی کېدل حساب کتاب پل صراط جنت دوزخ دا نمنل تو وقت پیغمبر خبر نمنو دا
نافرمانو. نو اوس د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مکه خلق کدویم خبر نه مانی، الله دوی بم هلاک کم دی ولې سوچ نه کوي. وما خلقنا السماوات والارض، الله پاک فرمائی او ندی پیدا کړی مونږه اسمانونه والارض او زمکا وما بینهما او سچ د زمکه او اسمانونو منځ کې دی لاعبین عبس لوب د پارم ندی پیدا کړی. د دې یو حکمت شته دی، یو لوی حکمت شته چې زمکه مې ولې پیدا کړی د اسمان او سچ د دې منځ کې دی. ما خلقناهما، الله پاک فرمائی ندی پیدا کړی ما دا دواړه ازمکه و اسمانونه او دا نور مخلوقات الا بالحق، مگر حق سچ ٹھیک طریقے سرا پٹھیک کار باندې میں پیدا کړی دی. ولكن اکثرهم لا يعلمون، خو مگر ډیر خلق نه پوهیږي، ډیر خلق پوهیږي نه. ان یوم الفصل، اوس الله پاک جواب کوي بشک ورځ د فیصلې. ان یوم الفصل، بشک ورځ د فیصلې، د قیامت ورځ میقاتهم، وعده د دوی اجمعین د ټولو. د فیصلې ورځ د قیامت ورځ میقاتهم مقرره ده، نیټه ده د دوی، وعده د دوی اجمعین د ټولو، ټول په ټول برا جمع کیږي پکې. د هر چا د نیک بد عمل فیصله باور کی کیږي. بیا الله لږ حالات بیانې د قیامت، واقعات بیانې چې کم کم کارونه به قیامت کی کیږي. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یوم قیامت دا سی ورځ دا لا یغنی چې هیڅ پکار برا نشي مولن یو دوست عن مولن د بل دوست شیئا هیڅ هم. قیامت دا سی ورځ دا چې یو دوست با د بل دوست هیڅ پکار ناراضي. دلته هو دوست په دوست باندې سر ورګي کنه چې وفاداری اوس خو دوسته او ملګرتیا د ټاګه برګې دي. کاجی او ټګي چې ورکینی وفادار دوستی نو خودی دنیا کی په دوست سر ور کوي، هم دا گرم جوش دوست دی به هیڅ پکار را نشي د دوست. ولا هم ینصرون، الله فرمایي او نه به د دوی مدد کیږي، هیڅ حمایت به نه کیږي، هیڅ مدد به نه کیږي. الا من رحم الله، ہاں مگر هغه څوک چې ور باندې رحم کړي وي الله، پچا چې الله پاک رحم کړي ناغه ته به الله تعالی د طرف نه اجازه شي د سفارش هم، او الله به داغه مددګاری. الله چې پچا رحم کړي داغه د پاره سفارش هم شته او دا هغه مددگار الله دے الله. انه هو العزیز الرحیم، بے شک هم دا یو الله بل سوک نا، العزیز
زور آور دے عزیز آغا چاہتا ہوئی چې په هر چا غالب او هیڅوک په غالب کې دې نشي. عزیز سمانا هغه ذات چې په هر چا غالب او څوک په د باندې غالب کې دې نشي. الرحیم لوی مهربانا. دی آیتون مبارکو کی د مشرکانو کافرانو دا یو اعتراض رالو یو اعتراض دا ذکر شو چې که ژوند خدا د دې دنیا ژوند دی بس دوباره ژوند نشته دی. نعوذ بالله. دا خو تاسو 25مې سپارې ته راورسېدئ. ځای په ځای تاسو د کافرانو د دې عقیدې نه دا انکار ځای په ځای ویلی دی. خو دا بېله خبره ده چې یاد دی درته و که نه ویښ خو یی که نه ویښ اوسئ ویښ خوب به نه کوئ. مشرک وروس تړوکې راواخیستو داسې لاس کې هم روړلو او داسې دوړه کو او پوکې لاس لور کو او نبی علیہ السلام ته وی ته وې چې دا به دوباره بیا ژوندې کی دا به دوباره څنګه الله ژوندې کی. په کائنات کې ډېر آسان نښې خدای پیدا کړي دي تکوینی آیات چې ورته وایي. په هغې باندې یو انپړه سړی چې د سره په لیکه پړه په یو ټکي نه پوهېږي هغه ته الله پاک مخې ته خزان راوستو. د خزان موسم زموږ په دې وطن راځي که نه راځي. سادین پټې ورته مخې ته وښولو اوچې اوچې لوټي دي غاټې غاټې. دا ورته الله ښیي ښه چې زه ژوندي کول څنګه کوم. بیا پې الله پاک په دغه خزان باندې په دغه سادین پټي باندې بهار راوستو. نو بیا به ته نه پېژنې څو میاشتې بعد څو ورځې بعد چې دا هغه سادین پټی و. په دې اوچو لوټو کې په دې اوچو غونډو کې دا شنه فصلونه چا را زرغون که الله. دا خی الله دا یو غوړېدلی کتاب دی مخې ته. الله خو مونږ له روزي هم داسې هم راکولی شي خو دا بهار خزان راته بار بار ښیي چې انسان خپل ځان ته لږ سوچ یوسه. صرف دا خو نه چې بس ګیاګانې دې وکرلې او ودرېبلې او دې کرلې او ودرېبلې او دې کرلې او ودرېبلې. څومره خزانونه څومره بهارونه دې په دې ژوند ولیده. دا شوتل کرلو او ریبلو له نیو راغلي. د شوتل کرلو او ریبلو کې راته خدای یو عقیده ښیي. د شوتل ریبلو او کرلو کې راته خدای یو عقیده ښیي. عقیده ولې خدای داسې کولی شي که نه شي کولی چې کالو سر زمونږ شوتل شین ساتي. دا ولې په دې کړاو کې اچولي چې شا به دانې راوالو په پټي کې به ګرځي پټۍ به دې بکړې مې ورولي به یخې خپې خټو کې او بیا به ورته سره او ډېرار نه چې بیا به ول اوبه ورکړې. دا راته یو عقیده ښیي عقیده خو مونږ په خوب بودی وي ښیي به هم څوک بیا خفه کېږم چې راته څوک وایي چې ویښې که ودی خفه کېږئ مه. دا زمونږ د کور خبرې دي زده کوو به دا داسې ګیاګانې شته که نشته دی چې هغه کالو سر شنې وي نه به نو تاسو داسې غلي یې نو شته که نه داسې ګیاګانې شته که نشته دی چې هغه کالو سر شنې وي شته دی.
خدا الله پاک را تخیدا چې اوس د فصلو کرلو غنم دیو کرل زمیداران کاکاگان سور کی دی دیزل خدای دی خیر کی میاری آباد دی وی میرا څنګه و چې کله تا دانی وروړو ټریکټر دی روان کړو څنګه و تا خو پوچ خور کې لړ کړی نور خو تا ستوره نه دا کړی کتا استا عقل تو ګورو زمیدار کاکا داسم سوک کئ په منونو غلط یوړو خور کې د لړا کمړه داسم سوک کئ خو چې مسلمان زمیدار نه تاسو کا او کی هغه وای ما د الله پاس را غرزولی دي دا دانی په اوچ پټی کې وګرځي دي خدای په ساس کې ورول تان دي کی شنروت دغه شان الله فرمای منها خلقناکم زمکه نه پاول زل پیدا کړی خور نه بابا آدم علی السلام می خټه نه جوړ کړی دي وفيها نعيدكم د زمکه کې بم دوباره یو وخت کې سنبالوم که خیر سل کاله چې راضی د مونږ ناس مرګری نه یو بمنی قبر کې بسنبالیو سل کاله چې تیریږي کنه خپکه گئی ما دا چې مونږ کم ناس کسان یو کنه که معشوم دی او که بابا دی یو بم نه یو که خیری که یو با نه بزیم او نه بتاسو یې که خیری چرته بتلیو په یو سټیشن بجم یو الله دی میمان سره بوتلی هاس سرو ګودر را نه خطا شوه دی ناراسته را په مخ کړی دا سه ناراستی سو کوي چې دا سمره مارا خسته ده دا سم سړی غافل چې دا سمره ز غافل روان ما بے سفر می د ژوند لار لنډیږي بے سفر ک پکور کې ناستم یم زما د ژوند لار سکیږي لنډیږي او راشه کنه زما غفلت تو ګور ټک کې تیارې ورته نکوم لاس پلاس ناستم نو مشرکان او ظالمانو بداویل دوباره ژوند کېدل خو نشته دی دوباره ژوند کېدل کم ني او مسلمانانو ته ویل ک تاسو ډیر داسې رښتینی په دې خبره کې زمون پلار نکونه او خای چی زمون پلار نکونه او خای هغه د قبر نه را بهر کوي کنه ځا الله پاک ولدی ایتونو کې د دې خبرې اړو جواب ورنکو مشرکان ویل چې مونږ له زمونږ پلار نکونه څه کوي د قبر نه رو باسئ کنه ژوندي کوي الله پاک د دې خبره تاړو د سره لیفت ورنکو توجه ورنک ځکه ظاهره خبره وا چې دا څومره خلق دي دا به دوباره سکیږي پیدا کیږي او قیامت کې به ورته سم سو لګینو پته به ورته لګي بیا عمدا کافران چې کله را پاسې زی په زی تاسو قرآن مجید کې ویلي دي دا مسلمانان به ورته وایي د جنت نه به سر ور اوچت کی نو دا کافران به دوزخ کې وګوري د کافرانو ته به وایي موږ سره خو چې خدای د دې ورځې کومه وعده کړې وه هغه را سره رښتینې که جنت ته یې راوستو تاسو سره چې د دوزخ د دوباره ژوندي کېدو وعده شوې وه هغه هم رښتیا ولیده او که نه نو دوی به داسې ډېر کچا پیکا د شرب نه به سرونه ټیټې او ډېر رو انداز کې به ناقام او فرښتو به ښه وهلي وي دردونو کې به او د مسلمانانو جنتیانو ته به جواب کې وایي او خدا ګمونږه خوا خبره سک رښتیا بیا مونږ کاش کې ستاسو په خبره مونږه معنا کړې وي مونږ خو ویل کې د ځمکه او اسمان خدای سے عبس پیدا کړی دی بس الله پاک فرمای ما ځمکه او اسمانونه عبس نه دی پیدا کړي یو حکمت د پاره مې پیدا کړی دی واغه یو دا چې حساب کتاب بکیږي ګورم چې څوک سکي ګورم چې څوک سکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الله زمون د ټولو ګناهونه معاف ک الله دا سي راضي شي بیا ناراضه نشي
الله د قبر د آخرت د تیارې توفیق راک. الله کومې بدیم شوي دي ګناهونه شوي دي خدای را ته معاف نیکیم په خپل فضل سره خپل دربار کې قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.